د خوشحالۍ ډک خبر دا ځل افغانستان کې دوه اختر لمانځل کیږي. طالبانو په لومړي ځل ډیر زبردست کار وکړ، خو افغان حکومت مشر اشرف غني په ځواب کې داسې کار ورسره وکړ او عبدالله هم غبرګون وښوده. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د کوچني نیکمرغه اختر دې ټولو ته مبارک وي. طالبانو ماخوستن ناوخته د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د اوربند اعلان وکړ او خپلو جنګیالیو ته یې امر وکړ چې په خپلو سیمو کې دفاعي حالت اختیار کړي او د تعرضي بریدونو څخه ډډه وکړي. د اوربند په اړه د طالبانو وروستۍ اعلامیې په افغانستان کې او په ټولنیزو پاڼو کې په ولسي کچه د خوښیو ډک غبرګونونه راپارولي دي او یو ځل بیا د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې او جوړجاړۍ امیدونه زیات شوي دي. د افغانستان د اوسني حکومت ولسمشر اشرف غني پر خپل ټویټر پاڼه د طالبانو له لورې د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی هم په خپل وار دولتي ځواکونو ته امر کوي چې د تعرضي بریدونو څخه دې ډډه وکړي. نوموړي ویلي چې نور جزئیات به په خپله اختریزه وینا کې بیان کړي. مونږ د طالبانو له خوا د اوربند د اعلان هرکلی کوو. زه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته قومنده کوم چې دوی هم اوربند وکړي، خو د تعرضي برید دفاع به کوو. باید ویل شي چې د امریکا سره د طالبانو تر تړون امضا کېدو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو او جوړجاړۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ په کابل کې د حکومت پر سر جنجال او اشرف غني له لوري د بندیانو نخوشي کول و چې تر اوسه ادامه لري. تمه کېږي چې اشرف غني به د خپله اختریزه وینا کې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د حکومت نیم په نیمه شریکواله او د سولې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله هم د طالبانو د 3 ورځني اوربند اعلان ته هرکلی ویلی دی او دا یې د سولې پر لور مثبت قدم بللی ده. نوموړي پر اشرف غني غږ کړی چې د طالبانو اعلان ته دې مثبت غبرګون ووایي او دوی هم اوربند اعلان کړي. ډاکټر عبدالله زیاته کړې چې امید لري د طالبانو له لوري د اوربند اعلان به د بندیانو د خوشي کولو لړۍ چټکه کړي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره هواره شي. درنو لیدونکو که کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. بیا هم د کوچني نیکمرغه اختر مبارکي دې تاسو ټولو ته وي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.